بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. یاره د میاشتو بعد چېرته لایو راغلو او هغه هم ډېر زیات ستاسې د مینوالو په غوښتنه باندې. ما خو ګوره بعضې مینوالو به راته میسیجونه هم کول، ما به ورته ووي چې کرکټ د مینې محبت لوبه ده، دې کې زموږ کار چې دی نیوکه ده، حق به یو حقیقت به یو، او افسوس دا چې حق او حقیقت بدې لګېږي په خلکو باندې. بعضې پلیران چې دي هغوی خپل هلته ځان سره چمچې ساتلي دي، هغه چمچې بیا راځي کنځلې کوي، بدې ردې یې، نو هغې د وجې څه ضرورت دی چې موږ غواړو چې په کرکټ خبرې وکړو، د مینې محبت خبرې وکړو، یو څوک راشي مثلا موږ ته بدې ردې، نو ځکه موږ د افغانستان په کرکټ باندې زیاتې خبرې نه کولې، مګر افغانستان زموږ وطن دی او دلته چې دی د کرکټ ډېر مینوال شته دی. زموږ ټول مقصد د دې یا هغه یوټیوب ته تاسو ورشئ په میاشت کې به مو اوس پکې چېرته یو دوه درې ویډیو پیدا شي، نور ای نه. هغه ولې ګوره د یوټیوب او دې شیونو د پیسو مقصد نه دی، ستاسې د خپلو پښتنو دپاره د په کرکټ باندې ایکسپرټ خبرې کول دي. ګوره افغانستان کې هر سړی په هر څه پوهېږي، مګر کرکټ کې موږ الحمدلله د ګیری کرسټن اکیډمۍ نه لیول 2 کوچنګ کړی، دا ټاپ کوالټي کوچنګ دی، شاید په افغانستان کې چا بار دغه نه کړي، بغیر د دې نه چې زموږ پلیرانو بعضې کړی داخل نه یا پاکستان نه، مګر په انټرنیشنل سطح نه. مګر موږ د کوچنګ اراده نه لرو، کرکټ سره مو شوق دی او هغه شوق د وجې راځو خبرې کوو. نو هیله ده چې کومه نیوکه تاسې هم لرئ هغه د ادب په چوکاټ کې دننه وکئ. زه ډېری په بلاک کولو ستړی شوم، دونه لکه دې پیج کې دا خو نوی پیج تقریبا 8-9 میاشتې به یې کېږي لس چې ما جوړ کړی دی، او چې څومره پکې فالوورز دې نه ما زیات بلاک کړي دي، ولې د ادب چوکاټ نه وځي. نو هیله ده چې هغې چوکاټ مطابق نیوکې هر څه یو بل سره د کرکټ انټراکشن چې موږ ټول ترې خوند واخلو. اوس راځو د افغانستان او ایرلینډ لوبې ته. ګوره ما خو ویډیو کړې وه، ما وی خواري به کول غواړي ایرلینډ کمپیټیټیو ټیمونو سره زموږ د ورتګ نه مخکې لوبه کړې ده. دا مو درته نه وی چې ایرلینډ یې ګټي، ځکه چې بیا به خلکو وی چې منفي خبرې کوي، بیا به دغه کوي، مګر یو څه اندازه موږ ته کېده چې ایرلینډ ټیم به سټرانګ هولډي، زیات چانس ته چې وی ګټي. ولې افغانستان کله ساوت افریقې سره لوبه کړې ده، افغانستان کله انګلند سره لوبه کړې ده، افغانستان کله هندوستان سره لوبه کړې ده. د دې برعکس په تیره یوه نیمه میاشت کې ایرلینډ د درې واړو سره لوبه وکړه. ته چې کله بهترین ټیمونو سره لوبه کوې ستا استعداد لوړیږي، ستا هغه چې کوم د هر انسان یو لیول وي که نه، هغې نه چې ته پورته لاړ شي. اوس موږ ته ولې ایرلینډ تر زامن کمزوري ښکارېده؟ ځکه چې موږ نورو ټیمونو سره چې مقابلې کولې، مثلا یو وخت ایشیا کپ او یا ورلډ کپ یار ځای کې موږ ډېر کلوز ورتلو، نو زموږ او د ایرلینډ په منځ کې ډېر غټ ګیپ هغه فاصله وه. دا فاصله چې ده یو مین دغه چې دی موږ سره راشد خان صاحب دی. زما په نظر باندې راشد خان صاحب هغوی دپاره ډېر زیات ټف دی، مګر په ایرلینډ کې نه. ګوره یاد ساتئ اسټرالیا هم دغه شی نه دي. نو مجیب صاحب موږ سره اندر فیکټر و، خو مګر افسوس دا چې دا لایو دوستانو شیر کوئ، د کرکټ مینوالو سره شیر کوئ، ښه چې ټول مینوال راشي راځئ مړه په مینه محبت سره خپلو کې دغه کوو. نو دغه د مجیب صاحب مجیب الرحمن اول خو دی په سکواډ کې نو ویزه یې وشوه، ډېر زر زر سکواډ کې ور واچاو. یو وخت کې ډېر ښایسته بالر و مجیب صاحب، یو وخت کې داسې ټاپ کوالټي بالر و چې همیشه که تاسې وګورئ اوپنران به یې آوټ کول، وروسته او سکور به یې نه ورکاوه. خو بیا ورو ورو د مجیب کار خراب سو. دنیا کې ډېر داسې میسټري سپینران دي چې مثلا اجنتا مینډس یو وخت کې و، یاد بشي داسې سمې خوراک کاوه، د دنیا تیزترین بالر و، فاست بالران سپینر ټولو کې 50 وکټې اخیستونکی، دونه تیز روانو په ټیسټ کې په ون ډے کې. او T20 کې کلکتا نایټ رایډر یو وخت کې په دغه کې واخیسته په IPL کې په 1,50,000 ډالر. مګر اجنتا مینډس چې دی کال دوه بعد غیب شو. میسټري بالرانو سره همدا شی کېږي لکه مجیب، دوی چې خپل اکشن کې یو څه تغییر رانولي. اوس ما په نظر باندې مجیب په آف سپین باندې چې خب مکمل کوشش وکړي او آف سپینر خشي چې مطلب ښه سپین کوي، ځکه دا نبی چې دی دا یو قسم سپین بالینګ کوي، د نبی بالینګ هم زیات سپین کیږي نه او د دم کیږي نه. په دې نسبت باندې باید آف سپینر داسې وایي چې مثلا بال خطا کی مرلیدرن لیول نه، خو خیره که لږ راښکته مې چې راتاویږي چې LBW چانسز زیاتي، وکټ ټیکنګ آپشن زیاتي، نو زموږ ټیم به دې سره ښه شي. د افغانستان چې کوم دغه دي د زموږ د زبې تاسو ګوره موږ تاسو سره غواړو کرکټ کې
په ولسی ژبه سره خبرې وکړو ها دا د افغانستان د سپین بالینګ چې دا ماته ښکاري لکه مصر چې سپیشل فورسي داسي راشد خان مجیب الرحمن نور احمد لکنوال دغه محمد نبی په بنچ کې چې دی قیس احمد ناستی بل بم شاهدي چې عثمان او یا اظهار الله نوید ادرس دغه سي ډیر کنه دا مصر ماشاءالله ډیر زیات دا سپیشل فورس دی زموږ فاست بالینګ چې دی دا فلال چې کوم د دوی فاست په نوم دی دا ماته د څه کله کمیلیور دو دی کې اوس منځ کې 150 سپیډ والا چې دی فاست بالر کمانډو میسنګ دی اوس که دغه کمانډو راشي نو دا پورا ارڅ برابرېږي نو ما خو مخکې په دې باندې 2 کال راسي ویډیوګانې کړي دي او دا خبرې هم کولې میرویس اشرف صاحب سره هم خبرې کړي دي ماته وی ولا مش کوشش کو ولا داسې سړی دی چې ورسره خبرې وکړي ډېر ښه انسان دی چې رښتیا ورته وایم او ښه انسان چې هغه سره دغه چې ولا سړی څه وایي نو ځکه موږ ډېر تیزې خبرې ورسره کله کړي مګر ډېر ښه انسان دی وایي کوشش کوو لګیا یو شینواری صاحب خنون نور شینواری صاحب چې وکړي نو خبره دا چې دا موږ ته استرالیا ته پکارو خو چې نه وي دا کوم زموږ سپیشل فورس دی دا باید استعمال کو نور احمد لکنوال زما په نظر باندې باید په ټیم کې ما چې کومې 12 کسان اناونس کړي هغې کې نور احمد لکنوال وو نو مجیب او نبی کې باید د 2 کسانو کې په ټیم کې یو کس ولوبېږي خو نبی خو کیپټن دی مجیب به موست لایکلی بنچ کېږي خاص په دغه پیچونو باندې که په دغه ته لاړو مثلا ایشیا کپ ته زه بیا یم چې 4 وانه دی ولوبېږي مجیب راشد نبی ان نور احمد ځکه هغه په دغه کې دی په ایشیا کې دی وکټ چې دا هوا به ګرمه سپینران دپاره بهترین نو هغې وخت کې هغه سی کار دی چې 4 سپینران دی مګر په آیرلینډ یا بل ځای کې چې دی زما په نظر د مجیب په ځای چې لکنوال بیسټ آپشن دی چاینا مین سپینر دی یو کار دی ګوره ما نورم چاینا مین ظاهر خان هم لیدلی دی مګر زه دونه فین نه یم د نورم د لکنوال صاحب کې دا ما ډیری کم کتلی ده کې یو کار دی چې راشد خان کې او نور بل لیګ سپینر کې څه فرق کي د راشد خان دا بال چې لږ کویکش دی د نور احمد بالم کویکش دی لږ تیز هغه تیزوالی هغه معمولي سپیډ چې پکې دا ډېر غټ فرق کوي یو وخت کې د هندوستان انیل کومبلی لیګ سپینر هغه هم لیګ سپینر دی نور هم لیګ سپینرانو مګر انیل کومبلی داسې و لکه میډیم پیسر ته نږدې نو دا لږ معمولي سپیډ چې دا ډېره ګټه کوي او نور احمد زموږ ټیم ته هغه ورایټي ورکوي د لیفټ آرم نه زما په نظر دی به دی یو بل شی چې ما نوټس که هغه دغه د عثمان غنی صاحب او حشمت الله شاهدي ګوره د 2 کسانو کې باید ټیم کې په T20 ټیم کې یو کسي دا دواړه اوس که تا ته رحمان الله ګربز 50 وهي نو 15 شپږ ویش بالونو کې وهي مګر که تا ته عثمان غنی یا شاهدي 50 وهي هغه و 15 شپږ 10 بالونو کې وهي که دا دواړو دغسې کار وکړه نو 12 وره خو دوی وخوړه بیا هلته د هغه بل ینګ چایلډ ابراهیم زادران زما په نظر باندې ګوره زه ما ډېر وخت راسي ابراهیم زادران چغې والي دي ما ریاض حسن چغې والي ما د فضل حق فاروقي چغې والي تر دې پورې وخت کې چې موږ سره بالینګ آپشن نوین الحق هم زه فین وم پوه شو خو ما په نظر باندې ځوان دی د باید لږ سپیډ زیات کړی وای زیات کړی نه دی دغې د وجې نو دې دوو کې شاهدي او عثمان غنی دې کې باید په ټیم کې یو کسي دا ابراهیم زادران که دوی لکه څنګه چې اوس دوی دا سیټ اپ جوړ کړی و کنه چې شاهدي او دغه د ابراهیم زادران اخیره ته ورستلی نو زما په نظر باندې ابراهیم زادران په ځای به رحمان الله ګربز چې دی په نمبر 4 پوزیشن کې بیا ښیي که دوی خامخا عثمان غنی لوبی یا دغه لوبی ورسره څه ورته وایي شاهدي لوبی خو دې دوو کې چې یو کسي چې هر یو وي خو اوپننګ ته زما په نظر باندې T20 کې زازی او ابراهیم زادران دا 2 کسان به دي ون ډاون که چېرته دغه اوټ کېږي خو زما دا څه ورته وایي که ابراهیم زادران اوټ کېږي نو عثمان غنی دی ورځي او که دغه اوټ کېږي زازی نو رحمان الله ګربز د ورځي ګوره انګلند ټیم چې دی هغه هم داسې دا ټول چې دی داسې فلکچویشن او فلیکسیبیلیټي چې هغه راځي د هندوستان ټیم ته وګوره کله جدیجا 4 ور خطا کړی کله بل کس ته کړی هغه فلیکسیبیلیټي باید ستا په ټیم کې نو داسې باید نه په T20 کې چې په مستقل دغه باندې نو زما په نظر باندې رحمان الله ګربز صاحب چې دی دا به زیات افیکټیو وي په 4 نمبر باندې او بیا نجیب الله زادران هم داسې 5 او 6 محمد نبی نو نن دا سیټ اپ چې د شاهدي او عثمان غنی کې باید یو کس راشي بل
نوین الحق صاحب چې لوبۍ دوی نو مجیب نوین الحق او فضل حق فاروقي دا خپل یو مشکل جوړ شو. ګوره د هندوستان ټیم بهترین ټیم په تیر نړیوال جام کې مشکل یې څه ریشب پنټ هم ورسره دی، هغه ایشان کیشو ورسره نو د الله ولی اوس کیشو اوپننګ ته اچای پنټ پکې دلته اچای هماغه شینه دوی سره مشکل دی. سوریا کمار یادو ان شریاس ایر ورسره دی، کولی ورسره دی، کیل راول ورسره دی. دا مشکلات جوړې دا شینه. نو د افغانستان ټیم کې باید دا سیمیلر ډایمنشن والا پلیران چې دا په T20 کې کم شي. نو دغه شی چې کم کې نور دونه مشکل نشته. تر زامن ګوره په خپل کور کې چې دی هر سړی شیری، نو تر زامن چې دا د دوی هوم ګراوند دی او هوم کراود چې دی د آیرلند نه زیات ماشاءالله افغانان ورغلیو. زه چې د کرکټ بورډ سره ډیر شینو کې باید شینو کې اختلاف لرم کنه. ګوره زموږ څه کار دی، یو دوه صفتونه به د کرکټ بورډ کو چې زنده‌باد د پلانکۍ او زنده‌باد دغه دوسه به خوشاله او شینواره صاحب دسه او شینواره صاحب دسه، مګر دا شینه موږ نه کیږي او دا شینه تاسو مکوي دینه واوړېږي. حق ته حق یې وایي چې هر ځای کې الله پاک به مخساتی. نو کرکټ بورډ والا سلیکشن چې دی دا باید لږ د سلیکشن سره پام وکړي. پوه شوې چې هر کله څوک سلیکټ کوي لږ سی پراپر ټیم سلیکټ کړي. بیا چې الته کوچینګ ته اوس ګوره جاناتن ټراټ د افغانستان کوچ شو، جاناتن ټراټ په خو که دغه به خو یونس خان، زما په نظر یونس خان به خو، مګر دا د دوی خپل لکه بعضې داسې په کوچینګ کې دغسې ډیسیشن اخلي. اوس جاناتن ټراټ خبرې چې دي په هغې زیاتره زموږ پلیران نه پوهېږي او زموږ پلیران چې دی هغه ته ترانسلیټر او تاسو ته معلومات ته ترجمانانو خو موږ غر کو پر کړو. پوه شو ترجمانان څنګه ترجمانی کوي، دا ټیکنیکل خبري. نو خبر دا وای چې لږ وخت لپاره مثلا یو څه دغه یونس خان ساتلی بیا هم داسې که نور اپګریډ کېده لکه ډایرکټ به لسم دولسم سیم ته نه ځي. اول چې دی همداسې اول نه پورته شپږ دغه نه به بیا شپږم اووم اتم سیم ته ځي، بیا نه هم سیم دغسې سلسلې سره. زما په نظر افغانستان ډېر پورته لاړه، تور پې ساین کړی و، تور په نفس همداسې جانتن ټراټ. نو دا شینه چې دي دا یو فیکټر کوي تاسو سره چې خپل پښتون یا خپل کسي هغه به در سره مثلا پښتو کې خبرې کوي او قسم ته جذبه را پیدا کوي. دغه بیل فیکټر. او باقي نور آیرلند ټیم چې دی ان شاء الله دا دومره ګران نه دی. دا موږ او تاسې وهو په دې گیم کې خو دغه شو، خو بل گیم کې خو افغانستان باید سی پلانینګ سره راشي. او سی پلانینګ هم دا دی چې زما په نظر باندې اوپنران چې زازی باید خامخا تاسو سره T20 کې نو تیشته بوزي چې زازی لوبه نه نو زازی به تیشته. زازی داسې پلیر دی چې دته به کانفیډنس ورکړي چې وروره که سکور کوي که نه کوي ته به لوبېږي، مګر هغه سره باید لږ کوچ کار وکړي او د شاټونه چې دي د آف سټمپ ته شاټونو باندې د کار وکړي ورسره. نو دغه شی چې ورسره ښه شي. زازی چې زما په نظر باندې ډسټرکټیو پلیر دی T20 کې همداسې کس درته پکار دی چې په 15 اتیش بالونو باندې اویا رنځي وکړي او دا کمال زازي کې شته. ورسره چې ابراهیم زادران که ابراهیم زادران نه عثمان غني ورسره اوپننګ کوي عام څه مشکل نشته. عثمان غني او دا دوانه دی اوپننګ وکړي. عثمان غني ټیکنیکل پلیر دی خو هیله مې عثمان غني صاحب نه دا ده چې د کنسیسټنټ سکور وکړي. داسې نه ګوره چې تا یو میچ کې سکور وکړو 15 میچونو کې بیا موږ ناست یو کنه، داسې باید نه. ګوره سکندر رضا ته وګورئ زیمبابوې کې د بنگلاديش خلاف په ون ډے کې سنچري والی پوه شوې سمه تباہي وکړه. یو سنچري والا پسې بل سلیزه مو والا. نو دغه سي کنسیسټنسي باید راشي زموږ پلیرانو کې. داسې نه چې تا یو 50 والا بس ته بیغمه شو چې ولا ما 50 والا لکه بس تاسو نور څه کوئ ما خو خپل کار وکړنه. دا شی نه په کرکټ کې. کرکټ کې چې کنسیسټنسي ده. یو سکور بکای چې تا وکړه باید نورم فارم کې نورم سور کې خوند در کې چې ته نور سکور کې. نو زما عثمان غني صاحب نه هیله دا ده چې کنسیسټنت سکور کې وان ډاون. زما په نظر باندې مار د سوي چې زازی آوټ شو، رحمان الله ګربز دی ورولېږي او عثمان غني آوټ شو، ابراهیم زادران دی ورشي. نو دا ستا 3 او 4 شو. 5م نمبر ستا نجیب الله زادران شو. ګوره دا ستا ښایسته T20 ټاپ 5 شو. 6م تا سره محمد نبی صاحب شو. 9م تا سره عظمت الله عمرزی صاحب شو. 8م تا سره راشد خان شو. 9 نور احمد لکنوال. 10 فضل حق فاروقي. 11 چې دی نوین الحق صاحب. نو دا ستا دغه سو داسې چې تا سره هم 2 او یو عمرزی صاحب 3 فاز بالران شو.
تا سره یو اف سپینر شو، تا سره یو لیگ سپینر شو، تا سره یو لیفت آرم چاینامین شو چې ضرورت راغی ابراهیم زادران هم بالینګ کولای شي، مګر زما په نظر دونه به ضرورت را نشي. شپږ بالران در سره ښه ټاپ بالران په لاس درغله. دغه به د افغانستان ښه ټیمي چې بل ځل ولوبوي. شاهدي صاحب چې د زه نشته لکه یو میچ کې څوک په چا باندې باید ګرم نه کړي، لکه په شپږیزه کې پرفارمنس ورکړي. زه دا نه یم چې ټیم نه دی وباسل شي، ټیم کې دی، خو دا په ټوله دنیا کې هم داسې چې دوه یو قسم پلیران څوک نه لګي. یو چا په کامنټ کې لیکلي محمد شهزاد، ګوره محمد شهزاد چې هغه ته موږ ډېرې مشورې ورکړې چې په دې خپل دغه باندې چې دی کار وکړه، په دې فټنس باندې چې کله تا په فټنس کار وکړو فټ شوې. زما د خوښې پلیر ډېر زړور پلیر و چې رښتیا ته شاټونه ورسره و، هم ورسره په ایکسټرا کور ښایسته شاټ و، هم ور باندې داسې به چې پورته کړه پوه شوې په دې میډ وکټ طرف ته شاټ و. لکه سړی دغه خو فټنس چې کمزوري بیا سړی شاته وروسته کېږي، بیا هغسې نه کېږي که نه. نو نن سبا بس وخت داسې دی چې موږ باید ورو ورو سټپ مخکې لاړ شو. دغه چې دی زازی او شهزاد یو کیټګري پلیر دی، دغه چې دی رحمان الله ګربز صاحب چې دی کیپر هم دی، شهزاد هم کیپر. نو ګربز صاحب چې دی زما په نظر ګوره زه په ګربز ولې زیاتې نیوکې کوم. ګربز افغانستان کې ټاپ کوالټي پلیر دی چې دی په ځان کار وکړي، صرف فټنس باندې نه چې لږ دماغ استعمال کړي. ګوره نن زه هېڅ خبره ما پې ونه کړه، ولې په 22 بالونو 6 رنزې وکړې نو ناټ ا بیګ ډیل. دغه سیاسي دی 6 خو دې وکړې که نه، بل ځل به انشاءالله دی د دې نه هم زیاتې کوي، بل ځل به د دې نه هم زیاتې کوي. خو چې یو ځل بال وګورې، دا د کرکټ لوبه داسې ده چې اولني 15 بالونو کې ورته بال داسې ښکاري لکه وړوکی د ګالف بال څه داسې، چې شپږم 10 بالونه دی واله بیا ورته بال ریګولر ښکاري، 15 بالونو 20 بالونو وروسته بال درته سم فوټبال ښکاري. نو کرکټ به دغسې کوئ چې په طریقه وشي انشاءالله ګټو یې په دویمه لوبه باندې کې به انشاءالله آیرلینډ ته شکست ورکوو. تر زامنو ته کله کله موږ خوشحاله وایم نو بس، مګر دا میچ چې افغانستان اوس هم ډېر نږدې وروستی و. او آیرلینډ چې زیاتره ګیمونه که تاسو کتلي یو ورځې 360 رنزې چیس کولې په یو رنز یې بایلوده، نو دوی هغه فینیشنګ ټچ نشي ورکولی آیرلینډ. دا باید د افغانستان ټیم ته معلومات وي چې هر کله تاسې آیرلینډ سره ګوره نه 2 وکټې خطا شوي وي او تقریبا 30 بالونو باندې ورته 30 رنزې پاتې وي. دا باید دوی آیرلینډ 6 بالونه مخکې دا چیس کړی وای، مګر آیرلینډ سره هغه فینیشنګ ټچ چې دی هغه نشته دی. نو دغه د دوی کمزوري د افغانستان لوبغاړي او کوچینګ باید په دې باندې کار وکړي انشاءالله. نو بس چانس ته چې دی نور ګیمونه وګټو. نو دا اوس دا دوستان یې وایي ولا موږ راپورته کړه، نو زه تاسې اوس په دې دغه کې چې دی فیسبوک کې څنګه را دغه کړمه پورته کړه. دا ویډیو زه بیا په یوټیوب کې ما چوم، هلته هم خلکو غوښتنه کړې ده، دلته هم تاسې ولا ستاسې په غوښتنه باندې بس رالو. موږ له هم خوند راکوي چې په کرکټ تاسې سره خبرې وکړو، خپل نظر در سره شریک کړو. خو چې رښتیا ورته یم دونه چې یو سړی لکه یو کرکټ یو خلک د کرکټ مینوال، ګوره مینوال تیشته د مینې محبت خلکو ته چې دونه جاهله شي چې مونږ یې تیری په بلاک کولو ستړي شو که نه، نو دا خو بیخي ناجیزه ده. اوس موږ کوم پلیرانو ته کنځلې کوو، مونږ خو په پلیرانو خبرې کوو. بعضې خلک وایي په دغه خبرې مه کوه، مثلا بار مزه کرکټ ته، نو وروره چې بار نظم مې ګوره، هماغه 1 منټ والا ریلز ګوره چې اوږدې ویډیوګانې ګورې، اوږدې ویډیوګانې کې مشینوالې نه همدغسې ټولې خبرې ورسره کومه، که خوند درکوي که نه درکوي، خو په زور خو چا نیولی نه چې ته دې زما موبایل ته خدای ته وګوره ته کښېنه. نه، زه وروره چې کله اوزګار وي یو ځای کې پروت وي ویې لګوه. ته څه فکر کوې موږ ویډیوګانو نه ګورو، دونه کرکټ ویډیوګانې ګورو پوه شوې، موږ یې ګورو. انسان چې دی خوند دا خو دې کې دا نشته چې څومره های لیول کې پوهېږي موهېږي، نه دا خبره نه ده، خوند راکوي کیف کوي. نو دې د خاطره موږ ګورو انشاءالله نورې ویډیوګانې به هم کوو، شاید د ګیم نه مخکې تیر ګیم نه مخکې سره خپل نظر شریک کوم یا ګیم نه وروسته به بیا سره خبرې کوو. ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. ګوره ډېر شورټ نوټس کې ډایرکټ درته لایف راغلم، بیا هم دا 400 څومره خلک تاسې ناست یاستئ، تاسې ټول زموږ د زړه سر یاستئ وایي شي، او د کرکټ مینوال یاستئ. ستاسې د مینې محبت نه، د شعر نه، د کتو نه، هر څه نه ډېره مننه. هغه ډېر خلک یي که نه ولا دلته زه دغه نه غواړم او فالو نه غواړم او لایک نه غواړم، وروره نو بیا دلته څه خاورې ری غواړې په دې سوشل میډیا کې، کلارې ویډیو دې کوه ځان ته یې لګوه،
دا خو ځای هم داسې دی چې ته بل ته راځې نظر به شریکوې د چا به خوښېږي د چا به نه خوښېږي چې چا خوښېږي یا به دې لایک کوي یا به دې فالو کوي چې د چا نه خوښي نه به کوي نو چې هیله ده چا مثلا نه خوښېږي د کنځلو ضرورت نشته دا انفالو کو ولې په ما باندې ځان بلاک کوي بس که لارې ځئ د مینې محبت خلک راځئ دا زموږ داسې لکه آنلاین اجرا په دلته موږ د کرکټ ډېر ښایسته سیزن را روان دی او ډېرې کرکټ میچونه دي په هغې به خبرې کوو مونږ به هم ترې نه کیف اخلو تاسې هم ترې نه کیف اخلی په لوی الله مسپارم ستاسې ورور نجیب الله شینواری خدای په امان السلام علیکم